WhatsApp باندې تصویرونه او ډاکومېنټس لګم په هغه سکریچ کېږي خرابېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو که چېرته تاسو ځان له WhatsApp باندې چاته دغه تصویران لیږئ یا ډاکومېنټس لیږئ یا په کاغذ باندې لیکایي شوي هغه چاته لیږئ خو تاسو بل کس ته ولیږئ هغه سکریچ ځي هلته. یا تاسو ځان له صفا تصویر وباسئ په بیسټ کوالټۍ کې او هغه تاسو بل کس ته سینډ کړئ هغه یې ډاونلوډ کړي نو هغه هلته کې سکریچ ښکاري صفا نه ښکاري. بیا دا په سیټینګ د WhatsApp کې دا سیټینګ څنګه کوو او دا به څنګه بالکل په صحیح کوالټۍ کې څنګه تاسو ځان له ویستلی په خپل موبایل کې به کیمره باندې هغه شان د بل کس ته ځي هغه شان به ډاونلوډ کېږي. نو راځئ د موبایل سکرین ته دا طریقې زده کوو. ټول اول به راشئ خپل WhatsApp ته خپل WhatsApp په خلاص کړئ. خپل WhatsApp ته خلاص کړئ نو په دې سایډ باندې په دې ګوټ کې به دا سره د درې نښې چې دا په نظر راځي دا 3 ډاټس دي دا په نظر راځي دا په دې باندې به کلیک کړئ. لاندې به راشئ سیټینګ اخرنی نمبر چې دی په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. دا स्टोरेज एंड डेटा دا ګول شاندې نشان چې دی स्टोरेज एंड डेटा په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کلیک کړئ نو لاندې به راشئ دلته when photo upload quality په دې photo upload quality باندې به کلیک کړئ. دا به دلته کې په بیسټ کوالټي کې چې دی هغه راواړوئ. دلته سیکنډ نمبر چې دی بیسټ کوالټي دا په دې بیسټ په دې اوکې باندې به کلیک کړئ. دا مو کو دې نه به واپس وځئ دلته را به شئ داسې به دې نه به واپس وځئ را به شئ خپل پلی سټور ته. خپل پلی سټور ته چې راشئ په دې ځای کې به بله سرچ کړئ WhatsApp په سرچ کړئ دلته وبه ګورئ چې ستاسو WhatsApp خو اپډیټ شوی نه دی. زما اوس الریډي اوپن دی او چې دلته کې ستاسو WhatsApp چې دی هغه اپډیټ شوی نو هغه بیا هم د بیسټ کوالټي چې دی دا کار نه کوي. داسې به خپل WhatsApp چې دی هغه به اپډیټ کوي بالکل په صحیح دغه چې دی کوالټۍ کې چې به ستاسو هغه تصویر هغه ډاکومېنټس هغه بیا بل کس ته ځي. ملګرو دغه د بیسټ کوالټي د تصویر د سیټ کولو طریقه ملګرو کې ویډیو مو خوښي د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. الله په امان.